السلام علیکم بابا. ستړي مشي ګلونو څنګه مو راپېښه وکړه؟ بابا ټول کله مو درپسې چان کړ، اخر مو دلته پیدا کړې. بابا ما احمد او میرویس ته وویلې چې بابا مې زه پیدا کوم، ما ته ټول ځایونه معلوم دي. ته خو مې هوښیاره لمسۍ لیمې ګلې. بابا د څه شي په لګېره بوخت وې؟ آیا غواړې چې ستره شې او ته پنسل په شان واوسې؟ څه پنسل؟ داسې پنسلونه خو مې ډېر لیدلي، خو په دې کې څه کمال دی؟ زما ګلونو پنسل 5 کمالونه لري. که تاسو هم دا 5 ځانګړنې یا کمالونه په ځان کې راولئ، ټول عمر به ارام او سوکاله ژوند ولرئ. هغه څنګه؟ تاسو کولی شئ ډېر ستر کارونه ترسره کړئ، خو تاسو باید یاد وساتئ چې یو ځواک او قدرت شته چې تاسو ته هدایت کوي، او دا ځواک الله جل جلاله دی. بابا زموږ ښوونکي هم وویل چې الله تعالی په هر څه قادر دی. بېشکه چې هوښیاره لمسی مې، کله ناکله له لیکلو لاس په سر شئ او د پنسل طرح څخه ګټه واخلئ. دا د دې لامل کېږي چې پنسل یو څه وګڼېږي، خو په پای کې هېڅوک تېره کېږي او ښه او ښکلی لیکئ. ځکه ستونزې او مشکلات د دې لامل کېږي چې تاسو نه هوښیار انسان جوړ کړي. چې سختي ونه ګورئ هوساینه نشته. بابا مور مې تل وایي هر سختۍ پسې اساني وي. بالکل د کره خبره وکړه. پنسل تل تاسو ته اجازه درکوي چې لیکلی لیکې په پنسل پاک کړئ. نو پوه شه چې د غلط کار سمول بد کار نه دی. ښه نور څه کمالونه لري؟ دا پنسل خو ډېر بلا شی دی. د پنسل ظاهري شکل یا لرګی مهم نه دی، بلکې تور سکاره مهم دي چې د لرګي دننه یا منځ کې دي. نو تل دې ته پام کوه چې ستا په دننه یا فکر او ذهن کې څه دي. د خلکو او څیزونو په ظاهري شکل مه دوکه کېږئ. څومره ښه. زما ګلونو پنسل د تل دپاره د ځانه ښه پرېږدي، یعنې د پنسل ښه پاتې کېږي. نو هوښیار اوسئ او پوه شئ څه کوئ. بابا د دې خبرې معنا دا ده چې هر څه چې کوو خلک پې خبرېږي، نو هر څه چې کوو باید په پام یې وکړو. وایم لوی سړی شې. زه لاړم. خیر شه ولې مې؟ زه کور ته ځم او دا خبرې هم خاندورونو ته هم کوم. لویه شې لورې، ورځئ الله مو مل شه.